اوف ناوخته شو زما ورور ته مو ویلیم دي یوه ګنټه کېږي زه دلې ورته ولاړ یم زه یو خواته ځم میټینګ مې دی زر کوه لیکن دی بیا هم سوس کېږي و عثمانه زر کوه یاره موبایل څه سو ما چیرې کښېښود دلته هغه نارې وایي وایي زغرده کړه ګرد عمر د ده تلوارې موبایل ما چیرې کښېښود ای هغې څه شوې وروره یوه ګنټه درته کېږي درته ولاړ یم په دا خبره چې ډېر غټ میټینګ مې روان دي څه سره ورځ دې جوړه کړې ده ټوله دنیا پر دا بله خوا واوښتله غرغړې در اسمان تېرې دي ناوخته دي تر ځه ورشو دا میټینګ ده ای وروره په دا کارو باندې ستا سر نه خلاصېږي کوم افسر چې ما له ټلیفون کړی دی هغه ډېر معیات لري او ته دلته دونه لیټ کېږي یوه ګنټه ده زه لیټ کړم دا غټ افسر دی اهمیت لري تر ځه ورشو کښېنه سوس کېږي اوس مې ګوره کوم چیپیک جام په بیا به څه چم کوو او زرداده وروره شو چې رالې ولې خیر لاله ولې تا ته نه ده معلومه چې هغه اکا مې د عمر بعد زموږ کره راځي زامن ورسره دي ماما دی دا ګرده کور ته راځي ورته نن خدای ته وګوره د باندې مه وځه زما میټینګ دی زما پلانه ده دا ډرامې نن پرېږده د مېلمانه راځي چې ما او تا دواړه پر کور یو هغو سره به یې خوله ګپه وکړو هغو ته به هم خوند ورکړي چې دواړه ورونه پر کور موږ ورغلو نن یې خوا ته مه وځه ښه دی ښه دوی لا نه دي راغلي اوس راځي انشاءالله تعالی مازدیګر ماپښین به ځان راورسوي ته یې خوا ته مه وځه ښه دی صحیح ده لالا ټیک ده ټلیفون د چا هغه راغلی جی په دواړو سترګو یا بېغمه سه صحیح ده کور ودا مننه خیر زردا چا ټلیفون لالا دا یو میټینګ دی غوښتم هغه میټینګ له ځم یاره تا ته اوس ما څور مال دا مېلمانه راځي اکا مې د عمر بعد موږ کره راځي ماما د عمر بعد موږ کره راځي ته زه میټینګ له ځم پرېږده دا میټینګونه خو روزانه روان یم دا میټینګ کې څل که دا مېلمنو سره به کښېني مجلس به وکړو لالا ستا خو په شي سر نه خلاصېږي هغه د 4 پیکچیانو مالک دی بیا ما له خپله ټلیفون راوکړي ته به لازمي راځې زه څنګه میټینګ پرېږدم ته دوی چمکه د خپل مېلمانه ته تېر کړه زه به دا میټینګ له ورسم لالا پرېږده دا میټینګونه زرداده وروره دغه مېلمانه راځي د دې سره به یې خوله ګپه وکړو میټینګونه خو دا ورځ روان یم یا لالا زه دا میټینګ له ځم ته خپل مېلمانه ته تېر کړه زه درځه ولاړم صحیح ده الله دې هدایت درته وکړي وروره زه څه درته ووایم د خدای بنده باندې نه د مېلمنو قدر شته نه د مېلمنو عزت شته دی دې میټینګ دی میټینګ سو دا زموږ بیا پسې ورک شو څه شوې ورور هغه وخت ستا له لاسه زما کارونه ګرده خراب دي الله اکبر راځه وروره اذان وسولو په جومات به خپل لمونځ وکړو نیمه ګنټه بعد به بیا میټینګ له ورسو کښېنه وروره ستا دماغ کار نه کوي ستا دماغ خراب دی هغه د 4 پیکچیانو مالک دی ما ته ټلیفونه کړی دی غوښتي ته وایه زه ورځم جومات کوم دماغ نه دی خراب شوی دماغ ستا خراب شوی دی 4 پیکچیان والا ټلیفون در راوکړي دوی پښې خدای خپل درکړي دوی پر سر واخې منډې ور ووایه پر الله پاک دې دلته ما او تا پنځه وخته لمانځله ور غواړي چې پر ما او تا فرض دی هغه ټیم د تا سره رسر سره دلته که تا له پیکچي والا ټلیفون در راوکړي یا غټ افسر ټلیفون در راوکړي تی په منډه ورځغلی هله پیسې دي دا پیسې ښه دی که دا فرض لمونځ ښه دی پنځه وخته لمونځ الله پاک پر موږ دوی باندې فرض کړی دی وروره خالي د دنیا ګټه نه ده د آخرت ګټه به هم کوو دا پنځه وخته لمونځ الله پاک پر موږ دوی باندې فرض کړی دی اول ضرورت دغه دی که چیرې تا پنځه وخته لمونځ هم ورسره کوي الله پاک دې نور کامیابه کوي لږ قشه آخرت هم سوچ کوه صحیح ده لالا ټیک تا بالکل صحیح راته وویل راځه اوس مانځه له لمونځ به وکړو بیا به میټینګ له ورسو درځه لالا درځه